بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څرنګه د مخه کتین کې شو وستا برابر ټیک ټاک نن یو ځل بیا میږه د جیل تر غلی دا د جیل لا په دغه جیل شه د میز د بانی د پښتنې یو هغه مشر چې د ایک تقریبا نن 365 دین پیراش له یو کولی پیراش چې دای په دغه د جیل شه د ظلم زیوتی د ایک په بابت سره د شه गिरफ्तार شو دا ایسه قسم ثبوت نشته حالي صرف اور صرف د امن ټکه کړه د امن یې غوښته او د امن د واجنه داینن په دغه جیل شه ذلیلېږي او ذلیل الله میز د سره ملاقات وشو شکر الحمدلله ش زبردست صحت په حواله سره الحمدلله صبر او باردا او سره د ټول پښتین ته چې سمره کتین کې دی ټول پښتنې ته ډېر پمینه سره پمینه محبت سره د وصل مين اور کړل او نن د میر سره په داسې شه زهیب بای تاسو ویني چې هغه د کراچي سره تعلق ته په بنو شه دی د بنو یوت سوسایټي په نوم باندې اده شه دی د غونډه بنسیه یو کمباین پروګرام جوړ کړه دا ا دې دا خو شو چې میږ خپل نمائندګي ظاهره کی وای تاسو سره په دغه پروګرام شو د په ملاقات شې شامل شي نو دی اده شه د سمات لاله سره خپل خبرې کیسه کا تورې وکړه دی ته ډېر مبارکباد یا ور کړل د کراچي چې د سمره بنسی پادوي شاباد دي چې د تاسو تیمه کمیونټي جوړ کړی دو دغه تاسو یو تکات ور کیه او اتفاق جوړ کیه نن د افسوس مقام یاده چې مطلب دغه د جیل شه د میر سماد لاله سماد جی سے چې د شی یو کول پیراش خو د په حواله سره میر سره کاګله سیکس مری کا سی سیکس مری چې دمرا چا میر سره تاون نر سره پښو کو چې دای میږ خپل کې ټیکې تار بدل کړه څه حالات دي څه شای دي څه شای نه دي او په هر حال سړی ته افسوس ولري سړی ته ګیلا ودرېږي د هغه سمات لاله په دوه شدا چې په 19 جولای باندې کله د امن پاسون شو او د هغه نه بعد وزیر اعلی صاحب ته ورتاک شو د په یک دوه شمیجو خلف خوستو چې میجو د دغه عوام نه چیرې یا نسی به چې کله سمات لاله میز د ټکاو کو چې میز وزیر اعلی ته نسی به ډېر طاقتور حال کې د ټکاو کو چې به چې سمات جنسی بس به میز نسی خدا هغه سمات لاله دا شنن یې سیک نوم نشي او خستای په سمات لاله باندې سیک ژاګدای نشي ا سمات لاله د رهایی د پورالیا سمات لاله کې پکېرو واستلې د پورا سیک یا ژاغ نه کای سیک یا د سنوي نو مش خپل حق ته واسا هر ممکن نه ممکن کوشش لګی کړه د سره ملاقات وشو ا دینه بعد مش بیا یا مخشرونه ا د کې پکې بدلول د پورا د ته په جیل شنن ستیم سہولات ټلیفون سہولات ورکول د پورا مش چې سره میر مخشه ملاقاتینه دي ورونی چې سمره کاتین کې دیګه د میز سپیشلی دا وی چې دا وګونه شمه وڅ کیه او به هر حال په الله باندې سوکادو او سمد